قوماندان خو ضابطانو زما نوم فضل احمد دی د ننګرهار په بیسودو کې د عبدیانو په کلي کې زیږېدلی یم. ابتدایي مکتب مې په جلال آباد کې لوستی، بیا پس له هغې طب پوهنځی مې خلاص کړ. بیا راغلم یو کال مې په قوه مرکز شفاخانه کې هلته د متخصصینو د نظر لاندې کار وکړ. د هغې ځای نه بیا په حیث د سرطبیب د پاراشوتي قواو هلته مقرر شوم، چون د وزارت دفاع سلسلې نه معرفي شوی وم. پس له هغې نه په عین زمان کې مې چې په پاراشوتي کې کار کو، بیا وزارت دفاع ولېږلم وزیر اکبر خان شفاخانې ته، د چکوسلواکیانو څه باندې جوړه شوې وه او متخصصین ټول چکوسلواکیانو. زه بیا معرفي شوم د رزیدنسي لپاره. بیا هلته یو پروفیسر و ډاکټر چرني نومېده، د هغې د اسسټانټ په حیث مقرر شوم. بیا د هغې ځای نه مې امتحان ورکړه وزارت دفاع 2 بورس و امریکې لپاره. دا په 1967 کې و آی تینک. دلته ما 3 سپیشلټي واخیستې، یو یې په داخله او قلبي امراضو کې دی، بل ایروسپیس میډیسن کې دی، بیا وروسته مې ټراپیکل ډیزیز هغه هم واخیسته، د هغه ډګري هم لرمه. تحصیلات مې چې تکمیل کړ زه لاړم بیروت ته، بیا هلته مې FAA فیډرل ایویشن ایډمنسټریشن دا سرټیفیکیټ واخیسته. بیا په اریانا کې په حیث رئیس څه مقرر شوم. صحي د ټول دنیا پیلوټانو ته د هر ایرلاین ته ما دا صلاحیت درلوده چې سرټیفیکیټونه ورکړم، دوی معاینه کوم، دوی ته اجازه د پرواز ورکړی شي یا ګراوند شي، او په هر معاینې لپاره باید دوی جرمني کې $6,000 مصرفول. بیا زه لاړم چې زه راغلی یم، زه خو سرټیفیکیټ هم لرم، دا انټرنیشنل AFA هم لرم، زه راځم دلته پیلوټانو ته به خدمت وکړم. بیا هلته د انقلاب راغی، دا د حزب دموکراتیک خلق انقلاب راغی. بیا په هغه انقلاب کې چون ما په غرب کې تحصیل کړی و، اکثره غربیانو چا تحصیل کړی و په غرب کې، هغوی باندې دوی ټول سسپیس شوي چې دا به ټول CIA خلک دي. 3 ځلې زه یې جیل ته ولېږلم، مجبور شوم بیا لاړم پاکستان ته وتښتېدم. 2 کاله پاکستان کې تیر کړه. زما د ورور دوستان و، زه هغوی راوښکلم، د بارډر نه یې تیر کړم. تقریبا 2 میاشتې په لوړګي کې وم، په لنډیک هوټل کې. هلته مې مریضان راتلی او کلینیک یې راته جوړ کړی. بیا تقریبا 2 کاله په څه کې وم، پېښور کې وم. بیا د هغې نه راغلم امریکې ته په حیث د ریفیوجي. دا سرټیفیکیټونه مې چې ویوړه، بیا 2 شفاخانو کې مې هلته کار شروع کړ. آی تینک 1981 کې و یا 82 کې و. بیا راغلم کالیفورنیا ته. وطن ډېر خراب شوی و او ډېر زیات ضرورت و د سکالرز لپاره، دا د علمي خلکو لپاره چې هلته لاړ شي کومک وکړي. اما دا د حکومتونو پالیسي وه چې اکثره خلک بیا هلته نه منل کېدل، حتی چا ورته چانس نه ورکوه چې لاړ شي هلته. زه خپل هم یو ځل لاړم، نظر په بعضې ملحوظاتو ما ته چانس را نه کړی شو. نو کله کله داسې پېښېده چې زمینه مساعده نه وه چې ته لاړ شي هلته کار وکړي یا خدمت وکړي. نو موږ خپل تلاش کړی دی، مګر کله موفق شول کله موفق نه شول. 15 زامن لرم او 2 لوڼې لرم. دا نوی نسل نه یوازې زما په کور کې اکثر افغانان، دغه نوی نسل ډېر ښه شوی دی، د خپلو فامیلو سره کومکونه کړي، اقتصاد ډېر فضل خدای ښه شوی دی، ډېر ښه یونیورسټیګانې لوستي دي، اکثر ماسټري لري، بعضې PhD لري. زما وړاندیز والدینو ته دا ده چې کوشش دې وکړي چې خپل زامنو ته، خپل اولادونو ته چانس ورکړي، موقع ورکړي، ځکه چې فعلا موږ د اولادونو سره په کلچر کلاش کې واقع یاستو. او دا زما توصیه ده د ځوانانو ته چې هغه د ایجوکیشن چانس چې دلته په امریکې کې میسر دی دوی لپاره، چې موږ لپاره په افغانستان کې نو موږ غریب مملکت و، اما دوی لپاره میسر دی، ښه چانسونه لري چې دې چانسونه دوی استفاده وکړي. او دا دوی فرض دی چې خپل تعلیم باید تکمیل کړي. زیاتره مطالعه کوم، بعضې تاریخونه، بعضې څه هغه مطالعه کوم، مصروف په دې یم چې خپل خاطرات ولیکم،
سره دغه چې حافظه مې ډېر کار نه کوي سن زیات شوی دی بیا هم زیاتره په کور کې د خپلو ګلانو سره او دیو سره مصروف یم خوشحاله یم د ژوند نه او شکر وباسم په دې خپل اولادونو باندې چې دوی هر یو خپل مرام ته رسېدلي دي